بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې د موبایل انټرنیټ د کمپیوټر سره څنګه وصل کړو دا طریقه درته ښیم. په درې طریقو باندې تاسو کولی شئ چې وصل کړئ. لومړۍ طریقه چې دا هغه د وای فای هاټ سپاټ دا. کله چې تاسو راشئ خپل موبایل کې چې کوم تاسو سره هاټ سپاټ دی دا آن کوئ. هاټ سپاټ چې مو آن که دې باندې زور نیسئ کلیک هغه خپل پاسورډ یې ګورئ. تاسو راځئ هاټ سپاټ پاسورډ ته دا کوم پاسورډ چې دا تاسې ګورئ او بیا چې دی کله مو چې دا ولیده مطلب هغه پاسورډ ستاسې یاد شو بیا ځئ کمپیوټر ته. نو موږ تاسو اوس راځو کمپیوټر ته. کله چې کمپیوټر ته راغللو تاسې به راشئ دغه کومه د وای فای آیکن چې ده په دې باندې به کلیک وکئ او دا وای فای چې ده دا به آن کئ. کله مو چې آن کړه هغه هاټ سپاټ ستاسې دلته راځي په دې کلیک کوئ او په کنیکټ باندې کلیک کوئ. انټر د نیټورک سیکیورټي کی دلته به هغه کومه کی چې ده هغه به تاسې ورکئ. کله مو چې هغه ورکړه نیکسټ به کلیک کئ یس به کلیک کئ بس تاسې کمپیوټر چې دی ګوره د انټرنیټ سره وصل شو. ګوره دلته یې ولیکل انټرنیټ اکسس. دا ګوره انټرنیټ اکسس شو. دا یو طریقه شو. دویمه طریقه چې ده هغه د کیبل له لارې ده. یو اس بي کیبل له لارې څنګه کولی شو. زه راځم دلته لومړی تاسې به کیبل په کمپیوټر سره مو کنیکټ کړئ او روا به یې اخلئ موبایل کې به هم کنیکټ کړئ. کله مو چې موبایل کې کنیکټ کړئ ګوره دلته وایي چارجینګ دیس ډیوایس و یو اس بي ټیپ ټو ویو مور اپشن دې باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسې راشئ لاندې ګورئ که چېرته فایلونه ورته سینډ کوئ خو دغه کوم چې فایل ټرانسفر لیکلی دا به انتخاب کړئ او که نه غواړئ چې څه وکړئ انټرنیټ ورکړئ نو یو اس بي تیترنګ به تاسې انتخاب کړئ. کله مو چې دا انتخاب کړه دلته ګورئ موږ سره انټرنیټ اوس دا راغی ګوره نیټورک 3 راغی. Do you want to allow your PC to be discoverable by other PC and devices on this network? Yes. کله چې دا یس وګورئ موږ سره د کیبل له لارې چې د انټرنیټ اکسس شو. دا دویمه طریقه وه. دریمه طریقه چې ده هغه د بلوتوت ده خو د بلوتوت طریقه چې ده هغه لږ د بلوتوت لارې انټرنیټ چې ده لږ سلو وي ډېر کمزوری کار کوي نو هغې نه تېرېږو. همدغه دوه طریقې چې تاسې یاده کړئ دا بس دي. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.